سلام علیکم. زه مسافر له افغان ټک پوهنې لخوا ستاسو په چوپړ کې حاضر یم. راځئ چې نن په دې خبرې وکړو چې څنګه ټیلیګرام استعمالوی شو. تیره ویډیو کې موږ زده کړه چې څنګه موږ د ټیلیګرام آی ډي جوړوی شو. ویډیو شروع کول نه اوله کې ستاسو څخه ګزارش دی چې زموږ فیسبوک پیج لایک کړئ او یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. راځئ چې خپله ویډیو شروع کړو. ټیلیګرام به اوپن کړو. که موږ غواړو چې موږ کوم یو چینل سرچ کړو، مثال په ډول ما یو چینل سبسکرایب کړو او زه غواړم چې دا زه فالو کوم یا لایک کوم، نو دلته د جوین آپشن دی. په جوین باندې به کلیک وکړم، نو دا ما اوس جوین کو. هر کله چې د دې په اړه څه معلومات چې راځي نو ماته به ښکاري. همداسې چې زه چا سره غواړم چیټ وکړم، نو زه کولی شم چې هغې سره چیټ وکړم. فار ایگزامپل دلته ما سره یو آی ډي ده، د اکاونټ جوړ دی برادر په نامه. که زه دې سره غواړم چیټینګ وکړم، څنګه چې موږ وټساپ کې کولی شو دغسې هم موږ کولی شو. نو که موږ کلیک وکړو نو دا به میوټ شي، یعنې د دې اپلیکیشن به موږ ته نه راځي. او که موږ غواړو چې دا بالکل ختم کړو، نو دلته به موږ دا لیو چینل باندې به کلیک وکړو. نو کله چې موږ په لیو چینل باندې کلیک وکړو، نو دا به موږ څخه ختم شي. او که چیرې که ستاسو کوم یو چینل ډېر زیات خوښیږي، نو زه څنګه کولی شو چې هغه به مونږ ټاپ ته ویسو، یعنې که ټول ناول دی مونږ ته باید ښکاره شي. نو په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. فسټ لایې به پین ټو ټیب باندې به کلیک وکړئ، نو دا به هر کله چې دا راځي دا به مونږ ته ټول نه په سر کې راځي. که غواړئ د دې میموري چې کومه ده دا ډیټا ستاسو د سیسټم نه کیش نه ختمه شي، نو په دې به رایټ کلیک وکړئ، نو دلته به لیکي کلیر هسټري. په کلیر هسټري باندې به کلیک وکړئ، نو دې میموري به ستاسو صفا شي. هیله کومه چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. دا زموږ ویډیو خپلو ټولو ملګرو سره شریک کړئ او زموږ دا ویډیو لایک کړئ، کومنټ کړئ. که چیرې څه مشکل لرئ نو پلیز کومنټ وکړئ. ستاسو څخه ډېره مننه.